ما ورته دپاره څه کول پکار دي په دا خبرو خو ما ورته نه خلاصېږي زه خبرې درته کوم تا غوږ ته نیولې په دې خو ما ورته نه خلاصېږي ما او تا به راولاړېږو دا جدیده زمانه ده جدیده دنیا ده جمهوري دنیا ده په دې کې به راولاړېږي بایکاټ وکړي احتجاجاً بایکاټ څه معنا بایکاټ دا معنا ده چې اوس لکه ما او تا چې چا زما او ستا بابا او نیکه ته بد ویلي وو نو موږ راولاړ شو د هغه کور څخه بیا احتجاجاً نه مړي له ورځو نه شادۍ له ورځو نه مطلب خوارۍ له ورځو هېڅ پوښتنه نه ورباندې کوو د هغه رقم به موږ راولاړېږو د فرانس چې کوم شان دي احتجاجاً به هغه کمپنیانې ما او تا نه خورو نه به رانسو نه به تجارت او کاروبار چې دی هغه صحیح سنو دا احتجاجاً و د زما او ستا په احتجاج باندې فرانس نړېږي نه نړېږي خرابېږي نه خرابېږي زما او ستا د وس مطابق خبره ده ابراهیم علیه السلام چې ورته کله ورچو نو هغه یو مرغه ولو مرغۍ ولا هغه په خپل وزر کې په مشوکې کې اوبه راوړلې بیا پر دا اور باندې پاشلې دا اور مړ شو د دې په اوبو باندې یا خو خالي خبره ده او د قیامت پر ځل الله ما پښتنه وکي ما د خپل وس مطابق دا کړی اکر ګوړې ولو هغه ورته ناستو د نمرود ملګری وو اور به پکې دا اور تازه کوي تر نن ورځ د الله رسول فرمایي چې وویني هغه کربوړی دا وجه الله وتعالى دونه ثوابونه درکې چې په اول ور باندې مردار کی وس یو طرف ته د په خله باندې اور ولګېدی یا بل طرف ته د هغه مرغۍ په چونچ کې پاغه مشوکې کې وبره دی اور مړ سو یا اوس ګوره د مرغۍ چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام د طرفداري اعلان وکړي او دغه کربوړی چې دی هغه د نمرود د وکړي صحیح سلو ما او تا چې اوس کوم یو اوس به سړی وایي چې یاره زه احتجاج وکړم نو په دې نو پیغمبر اسلام ته څه فایده رسېږي پیدا نه رسېږي دا معلومه خبره ده نه پیغمبر اسلام ته مجبور دی نه محتاج دی نه ضرورت راته لري خو غم دا دی چې ما او تا په خپل حال باندې خبر نه یو څنګه نه خبر هغه دا دی چې ما او تا پیغمبر اسلام ته ضرورت لرو موږ ورته مجبور یو موږ ورته محتاج یو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې زه ورته مجبور یم محتاج یم نو بیا زه ولې ځان شاته کوم نو خو زه به په منډه ورځغلم دا کارونه به کوم صحیح سو دا یوه خبره دویمه خبره دا د عزیزانو چې ما او تا راولاړ سو د فرانس چې کوم مطلب د دې هغه معیشت دی د دې چې کوم کاروبارونه دي کمپنیانې دي ما او تا خرید نه جنې کوو مطلب په خوا د 100 روپۍ ګټلې نه به دی 10 روپۍ وګټي نه به دی 50 وګټي 50 روپۍ ما او تا ودته تاوان ورس بس خبره خلاصه اوس نو ته وایي د فرانس چیش د لیسته بیخي ډېر شان ستا عزیزانو خاص کر کراچي لره ورسه کباړي والا لره ورسه مطلب جیکټان را واخله دا هغه رقم د کباړي نور په دنیا بیخي په سوه شان دي دا د فرانس دی دا د دې څه مه راوړه اوس دی نه دی چې دا ته چې د دې څه شی نه راوړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېره پیدا رسېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پیدا نه رسېږي پیغمبر پیدا و تا ته رسېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو بیا نفرت نه کېږي دغه پیدا چې دغه رسېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا زما او ستا چیش وکړي شفاعت چې دی هغه وکړي یعنې څونه جیکټان را واخله څومره د کباړي شیان خو دوی ته معلومېږي بیا دغه رقم دغه کاسمیټکس چې کوم سامانونه دي دا سرخي او پوډر دا شیان دغه رقم مطلب دا نور دغه لوشنان را واخله دا تقریبا بیخي ډېر دغه د بسکوټونه را واخله دا ډبې دا ټک را واخله دغه رقم ټایګر را واخله پلانۍ په سوو ایټمونه دي دا د فرانس دي دا به څه چمپه وکړي بایکاټ به وکړي او ته اوس څه وایې خبر ملګري ټلیفون راکړو مولي صاحب زموږ په دوکان کې پراته دي ویې سوځو ما نه سوځه یې مه تا چې کوم شیان اخیستي دي سوځه یې مه هغه خرڅ کړه په آینده کې د دې سره وړم نو که ته وازه دا سوځم نو چې ته سوځې تا خو د څه پیسو اخیستي دي تاوان دې ځان ته ورسوي هغه ته دې نه دی رسولی زموږ مقصد دا دی هغو ته تاوان ورسوه زموږ مقصد دا دی اوس به سړی وایي یاره مولوي صاحب نو اوس کار دی چې ته کوئ دا دونه دنیا وګوره نه خبره خلاصه ده ما درته وویلې که ستا بابا و نیکه ته چا بد وویل ته چیش کوې واده ور پرېږدې شادي ور پرېږدې غم ور پرېږدې او نور خو ستا شی په وسه نه دی پوره چې ویې ولې یا د کوره وباسي یا لاره پر باندې کړي نور شی خو ستا په وسه نه دی پوره نو دومره حیثیت چې ته بابا واده ته ورکوې د غومره محمد رسول الله ته ورکړي نو د فرانس والا به د خپله خبره واپس وانه کړي ایخلیاو دې ته وایي خدای وس هر سړی به د خپل وس مطابق د پیغمبر علیه السلام سره محبت اظهار کوي د کافرانو سره به د دشمنۍ اظهار چې دی هغه کوي هر مسلمان باندې دا فرض ده او دا مې درته وویل چې پیغمبر علیه السلام ته پیدا نه رسېږي پیدا رسېږي ما ته رسېږي تا ته رسېږي نو لهذا ما او تا به څه کوو ما او تا به د فرانس چې هر شی دی
که تیل دي که پټرول دي که بسکوټ دي که کاسمیټیک سامان دي که جیکټان دي که ګوټونه دي که پلانې بیخي ډېر ما اوس وکتل په سوه احتمال دي خو زموږ نمونه لا نه دي زده نه موږ هغه لیدلي دي نه مې استعمالي کړي دي خو دا شان د فرانس دي دا به تره ولاړېږي او دا به هم نه وایه چې یارانو څنګه ستاسو زموږ کاروبار څنګه سولو نه کاروبار به لاندې کوې محمد رسول الله به لوړ کوې او که ته وایې زما کاروبار به وي لاندې به پیغمبر علیه در کاروبار لاندې پیغمبر اسلام ته احترام ورکوم دا به ایمان نه دی دا اسلام نه دی دا مؤمن نه دی دې ته ایمان چې دی هغه نه ویل کېږي ټیک سولو د خپل وس مطابق کوشش وکړو موبایل اخلې د فرانس دی نه ګړۍ اخلې د فرانس دی نه تیل اخلې د فرانس دی نه جیکټ او کپڑا اخلي کوټ اخلي د فرانس دی نه ګوټونه اخلي د فرانس دی نه بس خبره خلاص ده یعنی کوم را ولاړ شو دا کم شین چې ماخذ دا استعمال کو پس لا هغه د سره مطلب رابطه نه کو د بل کمپنی شین چې دا استعمال کو ټیک دی ګټه به کم وي خو د محمد رسول الله محبت او شفقت سپارش او شفاعت هغه ډیر عظیم دي صحیح سلام د دنیا می تاوان وکي د آخرت می ډیر لوی ګټه وکړي او کوم به یارانو څنګه کې ته ودرېږه د ملایانو خبرې دي نه خدا ملایانو پتا محمد رسول الله پیژندلې دي صحیح سلو د ملایانو دا خبره مني هغه بیا ولې نه مني ازه ټیک د زګر سملا نه یم نه زدا خبره کوم ته څه چم کوي چې یو کمپنی والا پیغمبر سم ته بد ویلي ستا خو ایمان باندې ستاو و ته څه چم کوي تا د دې ګستاخی کوم سزا چې دا هغه ورکړله تا کوم انتقام واخیست اشکه دا د الله له جانب دا اعلان کېدلی په کال کې به یو سړی هر سړی چې دغه پیغمبر سم ته وینه ورکړي موږ ته به څه چم کولای یاره په زور کسانو کې زوم 50 کسانو نه وای کړي نه نیم سو کسان به جهنم لرتللی لیکن الله احسان را سره وکي خالق احسان شي را وشوي په دې کې له شای احتیاط وکي سید دغه خلک توبه وستله معافي واخستله بیا ټیک ته سید بیرته استعمال کړ لیکن په داسې حال کې مکوه د ازما وستا پیغمبر ته نبی ته رسول ته خاتم النبیین ته بد وای او ما ته دغه باوجود د کور ته پیدا ورسو نو دا چې شو دا منافقت سو منافق سره به چیرې سي جهنم نه راځي الله دې موږ دې منافقت ته وساتي خیر نو پیغمبر علیه السلام که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ